زموږ یو ډله خلک دي چې کینه او بغض او قهر لري. ورور له ورور سره خفه، خور له خور سره خفه، خور له ورور سره خفه، زوی له پلار سره خفه او زوی له مور سره خفه. کلونه کېږي چې دوی د یو بل هېڅ احوال نه اخلي، همسایه له همسایه سره خفه او داسې اشخاص له یو بل سره خفه. ولې دا مو نه دي اورېدلي چې وایي هغه اشخاص جنت ته نشي داخلېدی چې د خپلوۍ رابطې قطع کوي. لا یدخل الجنة قاطع رحیم. هغه اشخاص چې خپلوي قطع کوي جنت ته په هیڅ صورت نشي داخلېدی. او الله جل جلاله هغه کسانو ته چې په زړه کې کینه او قهر وي عملنامه باندې سوچ نه کوي، هیڅ بې فکر نه کوي او عملنامه ورکول کېږي. فکر وکړئ که چېرته موږ انسانان په زړه کې بغض او کینه وساتو نو له څه برخلیک سره اخته کېږو. د بښنې زړه ولرئ، لوی زړه ولرئ، بښنه خلکو ته وکړئ. څوک درته راځي بښنه درنه غواړي، بښنه ورته وکړئ. که تاسو ملامته یې له خلکو نه بښنه وغواړئ، خو زړونو کې یو بل ته کینې او حسد مه ساتئ. السلام علیکم ورحمة